خو ماشاءالله ډېر ښه دی که نه، خو بس زامن نشته، موږ لوریان بس کور چلېږي په دې راه باندې. نه جي موږ هغه لوریان نه لوریان وته، زامن نه زامن وته، موږ لاس زامنو په رنګ ولاړ وو. نو اول خو ما دا سوچ کوو چې یاره دا خو ډېر مشکله ده نه کېږي، خو چونک هغه بچو ما له دا همت راکړ او هغې چې کوم دی نو دغه څیزونه جوړ کړل او هغه ما په فیسبوک باندې ورکړل. نو بجای چې کوم دکاندار له به مونږ تلو نو هغې به هغه خپل چې د هغوی کوم هغه پروډکټ چې کوم د هغې ایټم دی نو هغې به هغه خرڅو، هغه زما بیا لاندې ایښي وو او ویلې به یې چې یاره دا نه وځي نه خرڅېږي. چې دا چې موږ ته څوک وایي که نه چې مطلب هر څه ځای پورې دا موږ رسولی شو، چې د کوم ځای پورې چې څوک موږ ته وایي که نه هغه ځای پورې موږ رسولی شو. موږ خو هټو زنانو دپاره سویټر هم جوړو که نه، او ماشومان لپاره ګګرې هم سازو، دې نه ویره دا ډیکوریشن هر څه هم جوړو، ور پردې هر څه سازو، دستانې هر څه مطلب. هغه موږ ته پته ونه لګېده والله علم چې هغه دکان موږ له چا اوسېده، خو دغه رنګې 4-5 کاله مخکې هغه دکان موږ له چا اوسېده او زه خپله معذور یم، ډسیبل یم، فالج یم، نو زه په کور باندې یم. سلامونه د افغان سټریم ملګرو، امیر شهباز قلندر یم او راغلی ما د ضلع چارسده تحصیل شب قدر ته د یو داسې هنرمند خوا ته راغلی ما چې هغوی په ګوتو باندې د خلکو له د شولو کالي جوړوي، خلکو ته بنینونه جوړوي د ژمي لپاره، د ماشومانو، د زنانو، د لویو سړو. راځئ د هغوی دغه هنر ګورو، د هغوی دغه قصب ګورو. هغوی دا فکر کوي چې په دغه قصب او په دغه هنر باندې زمونږ د ژوند کړه وړه هم روان دي او ورسره مونږ چې کوم د پښتنو پخواني روایات او کوم پخوانی کلتور دی هغه هم مونږ ژوندی ساتلی دی، ځکه چې پخوا په زمانه کې دا زمونږ یو کلتوري رنګ هم و، دا زمونږ کلتوري نښې هم وې چې په کور کې به زنانه ناستې وې، هغوی به په ګوتو باندې دا څادرونه جوړول، دا بنینونه به یې جوړول، دا ټوپېګانې به یې ماشومانو له جوړولې. نو راځئ ملګرو ورځو او ګورو. زما نوم دی چې فرهاد خان. ډیره مننه. تاسو د کوم ځای سره تعلق لرئ؟ جی مونږ خو د دې شب قدر ډیری او دا چې د پېښور نه روان شي په دې 400 روډ باندې د مخامخ چې د مومندو طرف دا کومه لار چې تللی دا شب قدر ډیری نو تاریخي ښار دی او شب قدر ډیری زمونږ کلی دی. چې په دې شب قدر ډیری کې مونږ په دې خاص دی اف سی قلعه دی ګیټ کې دلته مونږ اوسېږو دي. کاکاجي دا راته ووایي زه خو رالم ستاسو دا کار دا زیار چې دی دا ما وکته لږ نه و ډېر زیات چې دی انسان ته خوښېږي، زړه پورې کار دی. دا آیډیا هم ذهن ته څنګه راله چې دا کار هم سټارټ کړو، وجه څه وه؟ حاجي اصل کې مخکې زما و د کریانې یو کریانې شاپ و زمونږ، هغه موږ ته پته ونه لګېده والله علم چې هغه دکان موږ له چا اوسېده، خو دغه رنګې 4-5 کاله مخکې هغه دکان موږ له چا اوسېده او زه خپله معذور یم، ډسیبل یم، فالج یم، نو زه په کور باندې یم.
دا آیډیا داسې وه چې زما د لوڼو ماله په خپله دا آیډیا راکړه چېره بابا موږ دا کار زده کړی دی نو خوښه یې نه ده چې موږ دا څیزونه جوړو دا د وړۍ او دا څیزونه چې کوم دی نو ته د بازار ته وړې او د دوکاندارانو له ورکوې نو هغوی به خرڅوي او موږ ته به پکې څه مزدوري پاتې کېږي. نو اول خو ما دا سوچ کوو چې یاره دا خو ډېر مشکله ده نه کېږي خو چونک هغه بچو ماله دا همت راکړه او هغوی چې کوم دی نو دغه څیزونه جوړ کړل او هغه ما په فیسبوک باندې ورکړل. نو بجای چې کوم دکاندار له به مونږ تلو نو هغوی به هغه خپل چې د هغوی کوم هغه پروډکټ چې کوم د هغې ایټم دی نو هغوی به هغه خرڅو هغه زما بیا لاندې ایښي او ویلې به یې چې یاره دا نه وځي نه خرڅېږي. نو دې وجې نه مونږ دا بیا په فیسبوک باندې ورکړل او هغه فیسبوک په وجه باندې چې کوم دی نو بعضې ملګري چا خوښ شي چا خوښ نه شي خپله هڅه او کوشش کوو. خو دې کې مین وجه دا ده چې زمونږ ذهن دې طرف ته دا راغی چې پخوا به د پښتنو په کورونو کې په سیمو کې به د زنانو به د کور کې د وړۍ کار کوو. اوس هغه څیزونه چې کم دي نو هغه نشته دي هغه ډېر کم دي. نو مونږ دې طرف ته بیا دا سوچ وکړو چې یاره دا څیزونه خرڅېږي نو یو به خلکو ته هغه چې زمونږ کوم هغه د پښتنو هغه یو کلچر دی او په هغې کې دا ډېر اهم رول دی د دې چې یاره د وړۍ کار د وړۍ سویټر بنین دا چې کوم دی نو دا به مونږ جوړو او محنت ته دې ډېر زیات دی ځکه چې یو سویټر په یو هفته کې جوړېږي په ګوتو باندې که نه. نو دلته مونږ سره مشین نشته دی او مونږ په ګوتو باندې دا په زنانه جوړوي. نو الحمدلله اوس تاته پورې خو لګي بس جوړو او جمع کوو جوړو جمع کوو چې کومو ملګرو ته یا چاته داسې پکار وو نو انشاءالله چې مونږ به هغوی له د هغوی د عمر مطابق خامخا ورکوو. کاکاجي دا راته ووایې دا کم شیان چې تاسو تیاروئ دا په کومو کیټګریانو کې تاسو تیاروئ مطلب د زنانو دپاره د سړو دپاره د ماشومانو دپاره او دا تاسو داسې په خپل مزاج باندې تیاروئ که نه څوک درته اډر درکوي چې یاره دا څیزونه موږ له تیار کړئ داسې؟ جی بچې دې کې خو دوه قسمه دي یو موږ په خپلې مرضۍ تیارو او یو چې کمیز موږ ته څوک اډر راکړي نو په هغې باندې تیارو. د سوشل میډیا په ذریعه باندې څوک خبر شي او هغوی په موږ باندې موږ ته وټسپ کوي که نه جي نو په هغې وجه باندې موږ د هغوی په اډر باندې تیارو او نور الحمدلله موږ په خپله طبع باندې تیارو او کوم شی چې موږ تیار کړي دي نو الحمدلله د هغه د خلکو خوښ شوی دی. نو موږ کوشش دا کوو چې یاره ښه نه ښه ډیزاین را پیدا کړو او ښه نه ښه سویټر موږ تیار کړو. او بله خبره چې دا صرف په پاکستان کې نه موږ نه کینیډا ته هم خلکو غوښتي دي موږ نه سعودي ته هم خلکو غوښتي دي نو دوبۍ دپاره هم خلکو غوښتي دي په ټول پاکستان کې چې کوم دی په فیصل آباد کې دي په اسلام آباد کې دي په لاهور په رحیم یار خان کې او دغه رنګې چې کوم دی نو په مختلف علاقې دي کراچۍ کې ډېر زیات موږ نه خلکو غواړي او موږ سره داسې وسایل نشته چې موږ هغه څیزونه وړۍ راوړو ځان له ډېره او موږ خلکو له جوړ کړو. موږ نه خلک ډیمانډ ډېر کوي او چون خلک داسې دي چې هغوی خو صرف اډر کوي او بیا چې کوم دی نو د هغې نه بعد چې کله وله ورشي نو که خوښ شي خو ویلي که خوښ نه شي نو نه اخلي. نو چې موږ سره دغه رنګې وړۍ وي موږ سره دغه رنګې موږ سره لږه سودا موده وي نو انشاءالله چې موږ به ښه ډېر تیارو او الحمدلله په پاکستان کې چې په کوم ځای کې د چا پکاري موږ به هغې ته چې کوم دی نو موږ ورکوو او الحمدلله موږ د TCS په ذریعه باندې بالکل اویلیبل یو تیار یو. مطلب تاسو د خبرې مقصد دا دی چې د پاکستان دننه چې د چا څومره هم دا څیزونه په کار وي تاسو ورته په اډر باندې جوړولی شي او هغوی ته دا تاسو په اسانتیا سره وررسولی شي؟ جی بالکل زموږ یو اسانه طریقه دا ده چې موږ دې نه ډایرکټ TCS کوو هغه هغوی ته په 2 ورځو کې دننه میلاویږي او داسې خلک شته چې هغوی دلته راشي ډېر خلک دلته راشي موږ وله بس کوشش دی چې زه ورکوزېدی نه شم دغه یوه مسله نو دلته یې والي کني نو موږ همیشه دپاره چې کوم دی نو اډر موږ کوشش دی چې هغه موږ 2 ورځو کې وله ورکوو او الحمدلله موږ دې نه د کال د 2 کالو د 5 کالو تر 15 سال پورې انشاءالله چې موږ دا سویټر جوړو او د زنانه او د مردانه چې کوم هغوی فرمایش وي هغوی کوم قسمه سویټر غواړي کوم قسمه هغوی جرسي غواړي کوټي غواړي نو هغه موږ الحمدلله هغوی ته چې کوم دی نو موږ ورکړې ده موږ پرووایډ کړې ده. کاکاجي دا شیان چې تاسو تیاروئ په دې باندې لکه کم و بیش ستاسو څومره پورې خرچه راځي چې د مارکیټ نه دا سامانونه تاسو راوچتوئ او بیا تاسو په څومره بیه باندې دا څیزونه خلکو ته ورکوئ؟ دې کې جی 2 قسمه وړۍ راځي. یو وړی اون چې کوم دی نو هغه ماستر دی چې هغه په موږ ته په 2500 یا په 2300 روپۍ کیلو میلاویږي. یو دی چې هغه موږ ته میلاویږي په 1800 روپۍ باندې کیلو. نو موږ اکثر د کیلو په حساب باندې راوړو او موږ سره دغه اکثر د دغه دپاره د پېښور ګنټګر نه موږ راوړو. نو که داسې کسان وي داسې ملګري وي داسې همدرد ملګري وي چې هغوی فیصل آباد کې یا لاهور کې یو دا وړی هغوی ته معلوم وي نو بیا به هغوی موږ ته دا ارزان قیمت باندې راکړي. دلته ډېره زیاته ګرانه ده. موږ چې په 2500 روپۍ باندې کیلو وړی راوړو
هغې باندې مې محنت وکړو نو موږ اکثر 3000 یا 3500 روپۍ نو 3.5 خو موږ له څه کم نه راځي خو په 3000 روپۍ موږ ګګره ورکوو نو په هغې کې چې کومې زموږ 500 روپۍ مزدوري ده هو په هغې باندې یو هفته موږ لګي او کار پرې کوو. کاکاجي دا راته ووایه چې څومره وخت شو چې دا هنر چې دی دا تاسو داسې ځلا کړی دی د خلکو مخې ته او دا تاسو بیا مارکیټ ته وړئ او په دې باندې تاسو خپل کور چلوئ خپل روزمره ژوند په دې باندې تاسو تیروئ څومره وخت شو چې دا هنر تاسو مخې ته راوړی دی؟ جی زمونږ تقریبا د تیر د یو کال تقریبا وشو یو څه د پاسه یو کال وشو چې دا څیز موږ مخکې هغه روژې نه یو میاشت مخکې موږ دا شو کړی او چونکه هغه بیا روژه راغله روژې نه بعد موسم بدل شو نو هغه څیزونه چې کوم موږ جوړ کړي وو موږ ته پاتې شو او بعد داسې کسانو را باندې جوړ کړل چې هغه به مو ورولېږل نو هغه موږ ته واپس میلاو شو دا خانې په ذریعه باندې هغه به هغوی وصول نه کړ نو هغه څیزونه په موږ باندې نقصان شو تاواني شو. بهرحال هغه مونږ دې کال ته میخي وو دغه دې جوړوي انشاءالله تقریبا د 4-5 کالو د دې ماشومانو هغه کوشش و هغې به چل زده کوو دغه رنګې دا هنر به زده کوو نو اوس د هغې دغه هنر چې کوم نو هغې ښکاره کوو. کاکاجي دا راته ووایې هغه خورکۍ سره خو ما خبرې اترې وکړې ماشاءالله ډېره زیاته تکړه وه ډېر ښه هنر یې په لاس دی دا هنر دوی په خپله باندې داسې زده کړی دی که نه دا ورته چا ورکړی دی د چا نه یې زده کړی دی؟ دا داسې وه که نه چې زمونږ یوه خورکۍ وه او هغې به کور کې د بنین منین تیارو نو د هغې نه زما د یو مشرې لور چې کوم دی نو دا د وړۍ چل زده کړی و بیا د کشرانو دوو ته هم د دغې وړۍ چل وښیو چې یاره دا جوړوې دغه رنګ نو هغې به په کور کې صرف د خپلو ماشومانو دپاره به تیارول او هغې نه هغې نه چې کوم دی نو بیا چې ورته به څه وویل نو هغې له به تیارو نو دا څیز چې کوم دی نو په دې کور کې زده شوی دی او ظاهره ده چې بل چا به ورته ښولي خو داسې یو کلاس دی چې څوک زده کوي او څوک چې زده کړي بل ته ښیي. کاکاجي دا راته ووایې که نه دنیا خو ډېره زیاته مخ په وړاندې لاړه د نړۍ نور قامونه چې دي هغه خو لږ نه ډېر زیات وړاندې لاړل نن سبا په انټرنیټ د لارې چې دی خلک دا شیان چې دی دا خرڅوي په انټرنیټ باندې خلکو ځان له سټورونه جوړ کړي دي مارکیټینګ کوي په هغه ځای کې لګیا دي څوک بوټانان خرڅوي څوک چې دی کپړې خرڅوي څوک مختلف قسم پیزارونه د دغې په اړه باندې ستاسو څه فکر دی آیا ستاسو دغه طرف ته څه لاس رسي؟ جی نن سبا ستاسو خبرې سره متفق یم چې نن سبا د سوشل میډیا دور دی او د انټرنیټ په دنیا کې چې کوم دی نو خلک ډېر ایډوانس دي ډېر مخکې دي خو چونک موږ سره دغه وسایل نشته دي دغه مسایل د موږ مخې ته دي چې موږ سره وسایل نشته دي نو انشاءالله چې موږ به دغه میدان کې به موږ هم راوځو او دې نه مخکې ما څه وخت کې ویلو چې یاره موږ سره دغه غټې کیمرې یا دغه رڼاګانې موږ سره نشته چې موږ د خپل چې کوم دا پراډکټ جوړوو دا موږ د دنیا ته چې کوم دی نو شو کړو نو انشاءالله چې داسې کسانو نه زموږ امید شته چې هغوی موږ له دغه سهولت راکړي دا شیدونه موږ ته مهیا کړي نو په دې کې چې کوم دی یو مشین میلاویږي 3 لک روپۍ باندې دی هم د دې وړی کار باندې نو هغه داسې ده چې هغه په 2 غنټې کې مشین تیاري موږ یې په 10 ورځو کې تیارو نو الکترونیک دنیا ده د الکترونیک څیزونه ډېر مخکې دي ایډوانس دي نو موږ د هغې متعارف یو خو چونک موږ هغه زړه دنیا کې روان یو موږ هغه زړه دنیا کې روان یو کوم به چې خلکو ته نیا به جوړول او ابې به جوړول او ترور به جوړول موږ هغه ابې او د ترور او د مشرې خور هغه پراډکټس چې کوم دی نو دغه موږ جوړو. ستاسو څونه لوڼې دي؟ جی زما خو 10 لوڼې دي اوس 2 جوړول شوي دي تقریبا څه کالو شو زما 10 لوڼې دي زامن زما صرف 2 دي یو د 2 کالو دی بل د 10 کالو دی جی هغه لا ماشومان دي واړه دي. تاسو څه فکر لرئ دا چې کومې ماشومان دي په دې باندې مخکې د تعلیم په اړه باندې تاسو څه فکر لرئ؟ جی الحمدلله موږ خو خپله کوشش دا دی چې په بچو باندې تعلیم هم کوو او په هغې باندې باقاعده موږ د مدرسې سبق هم ویو او دې کې د موږ یوه لور چې کوم ده نو هغه په 9م کې ده بله په 8م کې ده او داسې د نورې دي چې هغه په دې پرایمرۍ کې سبق وایي نو موږ الحمدلله موږ دې له دوام ورکوو چې یاره زموږ بچي زموږ لوڼه موږ په دې باندې فخر کوو چې موږ له خدای لوڼه راکړي دي او موږ پې سبق هم وایو د دې معاشرې چې کوم زموږ د پښتو په کلچر کې بعد ټایم کې لوڼه چې کوم دی نو هغه خلکو ته ناخوښه دي خو الحمدلله موږ پې فخر کوو زموږ بچي دي او مطلب دا دی چې صرف دومره دی افسوس دغه دی چې الله یې نصیبونه ښه کړي د نصیبونو د قسمت جنګ دی نو خپل کوشش کوو خپل هغه هڅه کوو. کاکاجي دغه ماشومانو دپاره دا هیله لرئ چې یاره دوی لږې مخ په وړاندې باندې لاړې شي
او دوی د انټرنیټ دنیا ته ورداخل شي، هغه ځای ته چې دی د دوی لاس رسایي وشي، او دوی په دغه ځای کې چې دی دا کم کارونه چې تاسو کوئ دا کارونه هغوی د هغه پلیټ فارم لخوا چې دی دا مخې ته راوړي او خپل چې کم کارونه کوي، خپل کم قصب دی، کم هنر دی، هغه د نړۍ مخې ته دوی ځلا کړي. جی بالکل موږ هم دا غواړو چې زیاره د موږ بچي مخکې شي او موږ چې کوم دی دا کم دا څیزونه چې موږ جوړو او دا موږ چاته پرووایډ کوو نو یاره هغه مشرانو له لکه بل ورځ د موږ یو مشر و چې کوم دی کرن خان چې کوم دی نو هغې زموږ دپاره ډېر زیات نیک خواهشات اظهار کړی موږ دې دنیا ته وښیو، خپل فن ورته وښیو چې پښتون چې کوم دی نو کسبګر هم دی او پښتون چې کوم دی سرمایه دار هم دی او پښتون هنرمند هم دی. ډیره مننه کاکا جي، کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.